السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، نن بیا یو ځل ستاسو په خدمت کې حاضر یم د ټیکنیکل زده کړې چینل څخه. دوستانو، که چیرې ستاسو موبایل ګرمیږي، په هغه کې تاسو ډېر اپلیکیشنان انسټالوئ، وار ورځ نوي نوي اپلیکیشنان انسټالوئ، نو هغه ستاسو موبایل کې خلاص وي. د هغه په وجه ستاسو موبایل زیات چارج هم خوري، ام بي هم زیاته خوري، او موبایل ګرمیږي هم، چارج بیخي زیات خوري او ډکیږي هم نه دوستانو، یعنې تیز نه چارج کیږي. نو دغه ویډیو ستاسو دپاره د خامخا وګورئ، په ګارنټي درته وایم دوستانو. زه پخپله دا یو اپلیکیشن استعمالوم، د هغه ټیمه څه زما موبایل تیز شوی دی، یعنې زما موبایل ډېر زیات سلو شو، ځکه زه هره ورځ نوي نوي اپلیکیشنان ډاونلوډ کوم، نو زما موبایل ډېر زیات سلو شو. ما دغه یو سیټینګ په خپل موبایل کې وکړی، دا اپلیکیشن ما را ډاونلوډ کړی، خلاص مې کړي. زما په موبایل کې 2 اویا اپلیکیشنه خلاص وو. نو تاسو اوس وایاست چې 2 اویا اپلیکیشنه په یو موبایل کې خلاص وي، د هغه به څه حال وي؟ نو دوستانو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو، د اپلیکیشن څخه زه ډېر زیات خوشحاله شوم، ما دغه ډېر غټ کار وکړو، زما موبایل ډېر زیات سلو شو چې ما دغه یو سیټینګ پکښې وکړو، اوس ډېر زیات تیز شو. بیرته خپل د کمپنۍ سیسټم ته راغلی. دوستانو، تاسو کتلی سئ 1 2 3 4 5 زما په موبایل کې 15 اپلیکیشنان اوس تاسو وینئ خلاص دي، او موږ خو دغه ته خلاص وایو. که زه اوس راسم اپلیکیشن کولوم، د دې اپلیکیشن ډاونلوډینګ طریقه به ګرده په اخر کې در وښیم. دوستانو، زه اوس راځم هغه اپلیکیشن کولوم. ښه، دغه اپلیکیشن دی دوستانو. اوس تاسو کتلی سئ دلته انتظار ورته کوو، دا به اوس ګرده مونږ ته په کونج کې راواخلی چې دا څونه زموږ په موبایل کې د اپلیکیشن خلاص دي. تاسو کتلی سئ دوستانو 11 اپلیکیشنه زموږ په موبایل کې خلاص دي. دا تاسو په ډېره اسانه طریقه سره بندولی سئ. دوستانو، کله چې دا ما انسټال کړو، زما په موبایل کې 2 اویا اپلیکیشنه خلاص وو. اوس تاسو ووایاست چې 2 اویا اپلیکیشنه په یوه موبایل کې خلاص وي، هغه به څنګه انټرنیټ زیات نه مصرفوي، یعنې ام بي به څنګه نه مصرفوي، او سلو به څنګه نه وي، چارج به څنګه نه خوري. نو تاسو اوس وګورئ، زما په موبایل کې 11 اپلیکیشنه خلاص دي. تاسو به څنګه وکړئ دوستانو؟ اول پلا چې تاسو دغه کولاو کړئ، دې ته به اجازت ورکړئ. ښه، کله چې مو اجازت ورکړئ، بیا به راسئ په دغه سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. ښه، په دې چې کلیک وکړئ، اوس به زموږ سره ګرده شروع شي، کیدای شي سکرین ریکارډینګ هم ختم شي. اوس تاسو کتلی سئ یو یو به بندېږي، اوس ورته ګورئ دوستانو، یو یو به بندېږي، کیدای شي سکرین ریکارډینګ هم ختم شي. واتساپ، کیبورډ، ډاونلوډر، تاسو کتلی سئ دوستانو فیسبوک دی، سرعت ارز وغیره وغیره. زموږ د موبایل کوم اپلیکیشنان به خلاص کړي دي، هغه ګرده بندوي دوستانو. تاسو کتلی سئ، نو په دغه به زموږ موبایل څنګه نه وي کمزوری. دا زما په موبایل کې اپلیکیشن 11 خلاص وه. سیټینګ اوس تاسو کتلی سئ، د سکرین ریکارډینګ یې نه ودروئ. دوستانو، دغه اپلیکیشن چې دی، دغه نوم کل اپس دی، کل اپس. رابسئ په پلی سټور کې به سرچ کړئ. زه اوس سرچ کوم. ګورئ دوستانو، زما سره پښتو کیبورډ، اوس هغه کیبورډ بند شو، اوس د ده خپل ځاني کیبورډ دی. ښه، زه اوس دلته ورته لیکم کل اپس. نو تاسو کتلی سئ دوستانو، دغه اپلیکیشن دی، دا تاسو کتلی سئ ډېرو کسانو ډاونلوډ کړی دی. دلته به په انسټال باندې کلیک وکړئ، دا به ستاسو سره انسټال شي، بیا په دغه ډول خلاص کړئ. دا وینئ دوستانو، ګرده سیسټم یې دلته تاسو لیدلی سئ، په تصویرانو کې در ښیي. انشاءالله ما ته خو ډېره زیاته فایده کړې ده. خدای دې وکړي چې تاسو ته هم فایده وکړي او تاسو فایده ترېنه واخلئ. که چیرې فایده درته وکړه دوستانو، بیا به لازمي چینل سبسکرایب کوئ، که نه درته وکړه بیا مه سبسکرایب کوئ، مه سبسکرایب کوئ، مه سبسکرایب کوئ، او ویډیو هم مه لایک کوئ. یو ځل تاسو دا سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، بیا به ما ته دعا وکړئ. وسلام. ګرانو دوستانو، که چیرې زموږ په چینل کې نوي یاست، نو راسئ په دا سبسکرایب باندې کلیک وکړئ، بیا په دا ګنټۍ نښان باندې کلیک وکړئ، بیا په تمام باندې کلیک وکړئ، یعنې په آل باندې. بیا که مو ویډیو ته لایک نه وي ورکړی، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ.